خیرالی وایي تاسو ته په خپل چینل ایچ ډي پښتو هالیوډ کې په نننۍ سټوري کې موږ خبره کوو د افریقې د ځنګلاتو پای کې اوسېدونکي غټ غټ مارانو. د کهانۍ په سټارټ کې موږ ته یو سړی ښودلی کوم چې ډېر زیات تېرېدلی وي چا سره په فون خبره کوي. دا په اصل کې د ځنګلي ځناورو ښکاري وي. دې ټایم کې ډېر زیات تېرېدلی وي. ښکاري داسې چې د پسې یو ځنګلي ځناور لګېدلی دی خو چې څنګه هغه په ده باندې حمله کوي د کښتۍ کې بره وهي. اول ته کې ځان د هغه د خوړلو نه مخکې ځان شوټ کړي. بل سایډ ته ښودل کېږي چې په دغه کې 7 کسان سواره وي. دوی مسلسل د ایمازون ځنګلاتو خلکو باندې ډاکومنټري جوړوي. دوی د خلکو ترک ته روانې کوم ټایم کې چې موسم ډېر زیات خراب شي. اول ته کې دوی یو کښتۍ وویني کوم چې په ونو کې نښتې وي. په دغه کې یو سړی د مدد دپاره چغې وهي. دوی دغه سړي مدد دپاره کښتۍ ورهخوا کړي او خپل کښتۍ ته یې راواړوي. په دوی کې موجود د ټیم یو ممبر درته ووایي چې موږ ځنګلاتو ته ور روان وو او ته دلته کې حصار شه او د بل چا نه مدد واخله ځکه چې موږ ډېر خطرناک پروجیکټ باندې راوتي وو. دغه سړی دوی ته ووایي چې زما نوم پال دی او زه په دې ځنګلو کې ډېر زیات عادت یم. ما ته د هرې لارې پته لګي او تاسو چې په کوم پروجیکټ جوړ دی دا ټیک نه دی. او پروفیسر سټیو ته انکار وکړي. پروفیسر سټیو ته د پروجیکټ انچارج وي. دې پال ته ووایي چې موږ به دا ډاکو زه به تاسو نه نیکسټ سټاپ کې کوشم. پروفیسر سټیو په خپل دوربین سره وویني چې دغه ځای کې د مار یو مورتي ده چې کوم په انسان ژوندی تېروي. پروفیسر سټیو دوی ته ووایي چې دلته کې ډېر غټ غټ ماران دي او دلته کې دا کومو کسانو چې تاسو ډاکومنټري کوئ دوی د مار عبادت کوي. د پروفیسر سټیو ته ووایي چې په دې ډاکومنټري پسې څوک هم راغلي د دې ځنګل نه بچ نه کېدلي ځکه چې دلته کې ډېر خطرناک ماران دي او هغوی انسانان بچ نه پرېږدي. پروفیسر سټیو ته ووایي چې موږ مخکې روان وو که ته موږ ځای ایسارېږي نو په نیکسټ سټاپ کې کوشه ځکه چې په بوټ کې کسان موږ سره ټولو دا عهد کړی چې په دې پروجیکټ باندې په خامخا کار کوو او سرته یې رسوو. فول نومې سړی دوی ته ووایي چې ټیک ده زه په خپل نیکسټ سټاپ کې کوشم. په بوټ کې موجود په دغه کسانو باندې شپه راشي او په دغه کې یو کپل د ځنګل د ریکارډ د اواز کولو دپاره بهر راوځي. دوی په ځنګل کې روان دي او پوهېږي په موږ پسې څوک شاته را روان دي. دوی په تېښته باندې د کښتۍ طرف ته را روان. په دغه ټایم کې د ټوپک د ګولۍ چې د ده مری ته کوز شوي وي. په بوټ کې موجود کسان ټول دې بره راښکي او د ده د مری نه دغه کیړلۍ راوباسي. خو د ده په ساه کې ډېر زیات تکلیف کېږي ځکه د ډاکټري انسټرومنټ په ذریعه باندې د ده مری ته یو پیپ ورکوز کړی شي په کوم باندې چې د ساه بحال شي. د دې نه پس دی په بوټ کې د آرام په پسې کار نشي کولی ځکه چې د دې ګرنیټ د خلاصولو سره ځنګلي ځناورو ته نقصان ورسېدی شي. خو پال ورته ووایي چې موږ سره دې نه علاوه بله لار نشته. په کتو کې پال ګرنیټ سره د لرګو ولي د دیوال د ماتېدو سره د مارانو یو باران وشي او د دوی پټرول کوم چې په کښتۍ کې موجود وي ټول ضایع شي. پال د کښتۍ نه ماران لاندې وولي. پال دوی ته وویل دلته کې یو زوړ جهاز دی او په هغې کې به موږ ته پټرول میلو شي. زړې کښتۍ ته پر رسېدو باندې دوی ته رابار یو ټوکړه میلو شي کومه چې د اناکونډا یو غټ مار نیولي وي. په دغه 3 کسانو کې یو پال وي، بل د ده ملګری کوم چې په کهانۍ په سټارټ کې ځان په ګولۍ ویشتلی وي او دا بل هم په دې بوټ کې موجود ډرایور وي کوم چې د سره میلو شوي وي. دا 3 واړه کسان د اناکونډا ښکار کوي او بیا یې په دروند قیمت باندې خرڅوي او همدې دپاره دوی همدې پروجیکټ کې ځان شامل کړی وي. او پسې کې د کښتۍ نه دوی د ځان سره یو بکس راوړي او په مزه په اوبو کې را روان وي. کښتۍ ډرایور کوم چې د دوی نه لږ غوندې وروسته وي په هغه باندې اناکونډا مار حمله وکړي او پوره یې د وجود نه ښکته وشي او بیا یې د مرۍ سره په چک لګولو باندې د ده نه پوره تور باندې سه وباسي. په کښتۍ کې موجود یو کس هم د ده د مرګ نه خبر نشي او دا د ملګري کوم چې د ده پسې شاته تللي وي د ده صرف د هغه بیټرۍ میلو شي. پال دې ټولو ته د غټ مار یو چمړه وښیي او ورته ووایي چې دغه شانتې غټ ماران په دې جزیره کې پاتې کېږي کوم چې به دغه کس خوړلي. دې موجوده کسانو ته په خپل مخ باندې یو غټ نشان وښیي او ورته ووایي چې څو کاله مخکې په ما باندې هم یو غټ مار حمله کړې وه په کومه حمله کې چې زه د مرګ نه بچ شوی وم. دې په دغه کښتۍ کې موجود کسانو ته وایي چې اناکونډا څنګه په یو کس باندې حمله کوي او بیا د هغه نه تو شي او بیا د هغه په مرۍ باندې زور وکړي کوم سره چې د هغه ساه بنده شي او په هغې کې د هغه مرګ راشي. خو د پروجیکټ منیجر دا نه مني
اوس په لاره کې په دوی باندې بله شپه راشي او پال په دغه کښتۍ کې موجود یو کس راوغواړي او هغه ته ووایي چې یاره ته ما سره شه او که دا مار موږ ونیوو نو موږ ته به $1 ملیون میلو شي. په سهار کې دوی د خپل منزل طرف ته ور روان وي. پال په خپل ټوپک سره یو بیزو وولي او دوی ته ووایي چې دا د ایناکونډا خوراک دی. د پروجیکټ منیجر ته ووایي چې د ما په کښتۍ کې به دا ټول نه چلی. خو په کښتۍ کې موجود دا ډېرې نومې هلک پال په خپل چال باندې راړولی وي او دوی د کښتۍ ټول ممبرانو ته لګیا وي چې دا پال څه کوي دی ټیک کوي. دی وایي چې پال ترټ موجود په دې ځنګل کې د هر یوې لارې او د هر یو ځناور پته لګي. حالانکه پال دی په خپل لالچ کې راړولی وي او ده ته ویلي وي که فرض که موږ دا مار ونیوو نو موږ ته به $1 ملیون میلاویږي. او دې خپلو کسانو ته دا هم وایي چې د دې ځنګل نه موږ صرف پال وباسي. د شپې پال کبانو ته کونډه واچي په کم کې چې ایناکونډا مار ونښلي. ایناکونډا زر ځان د کونډۍ نه خلاص کړي او د دوی کښتۍ ته راوخیجي. په کښتۍ کې موجود هر یو کس ځان پټی ته ژوندی پکار دی. په دغه ټایم کې موجود ټول کسان ګوري چې مار دغه د دوی ملګری ژوندی تیر کړو. د دغې نه پس پال د ټول کسان د کښتۍ یرغمال کړي او ورته ووایي چې دغې بوټ باندې به اوس هغه څه کېږي کوم چې زه غواړم. د دې نه پس فول بره موجود وي چې د پروجیکټ منیجر بره وروخیجي. په خبرو کې د ده فویولو کوشش کوي. په دغه ټایم کې د شا طرف نه یو کس راشي او دی په دې سر ووایي کوم سره چې پال مکمل طور باندې بېهوشه شي او دوی یې په پړو باندې وتړي او بیا ورته د اخبار همغه ټوکړه وښیي کوم کې چې د دوی تصویران وي او ورته ووایي چې موږ ستا په چال باندې مکمل طور باندې پوه شوي یو او دې نه پس به موږ ستا په هېڅ قسم هوښیارتیا کې نه راځو. پال ورته ووایي چې زما نه غیر ستا څوک مدد نشي کولی. د دې نه پس د دوی کښتۍ په لښو لاندې اوبو ته پروزي. د دې یقین وي چې پال مړ شو خو داسې نه وي. مخکې تو باندې دوی ته یو زوړ بلډینګ میلاو شي. چونکې دوی ته د پټرولو ډېر زیات ضرورت وي دوی د پټرولو په غرض دغه بلډینګ ته ورشي او ګوري چې دوی ته د څه ځای نه پټرول میلاو شي. په دغه ټایم کې پول را نازل شي په دوی باندې د شا نه حمله وکړي او دغه ټایم کې دی مکمل طور باندې هیر کړي او مکمل دی تو شي. دې نه پس ایناکونډا د پروجیکټ منیجر دغلته راشي او پول کم چې الواق تیر کړی وي هغه راولټی کړي. دغه ټایم کې پروجیکټ منیجر وتښتي. لاندې د پروجیکټ منیجر راټوپ کړي او هلته کې وګوري چې ډیني هم دی دوی د کښتۍ ملګري. دې دوران کې دا بره خیجي چې شا طرف نه پې ایناکونډا دوباره حمله وکړي خو د دې بل ملګری چې کوم دی په هغه په لکۍ باندې ګزار وکړي. دی د تیلو ټینکران په دغه ځای کې راواړي. دی دغه ټایم کې تیلو ته اور وهي کوم سره چې غوړ تماکو شي دوی دواړه په اوبو کې رابروزي. د تیلو په وجه باندې ایناکونډا او د هغه بچي په پوره طور باندې اور والي. ایناکونډا ډېر زیات په غوسه کې وي. دوی پسې دې نه پس ایناکونډا په دوی باندې دوباره شا طرف نه حمله وکړي او د هغې بوټ کې موجود یو کس د ده په سر باندې بار ګزارونه وکړي کوم سره چې هغه مکمل طور باندې مړ شي. دې نه پس په دې بوټ کې د اوبو په ځای باندې دا 3 کسان بچ شوي وي. دوی مخکې روان وي چې دوی ته دغه ځنګلیانو پته ولګي کوم چې دوی ته مخامخ راشي په کوم باندې چې دوی د ډاکومنټري په غرض باندې راوتي وو. په دې نه پس دوی په خپل مقصد کې کامیاب شي او په دغه ځنګلیانو باندې ډاکومنټري جوړه کړي. همدې سره د سټورۍ اختتام وشي.